یو پیر صاحب و پیر ډېر نیک سړی نو خلک به وله راتلل نو وظایف به یې ورکول هغې علاقه کې چېرته یو مار هم ډېر مار وی چې د لرې برې نه پیر صاحب له خلک راځي ما خو ته اړو سپیده وانغېسته خو چې دا پیر صاحب یې ځان لولیده مار هم ورغی مصلې ته ورته کېناست رب العالمین مار ګویا که پیر صاحب ورته وایي څنګه راغلی یاره وایي جي د لرې بنې د له خلک راځي زم دله رالمه مال هم څه وظایف راکه وایي زه ذکر کوه الله یادوه چاله ټک مه ورکوه بیا څه موده پس بیا راشي مار چې لاړ چې هغه موده پوره شو پیر صاحب له راغی ټول خړ پړ دی برګ بروګ دی ویښته ټول ګډوډ چې پیر صاحب ورته وکتل ورته ویل ته خو چې مخکې راغلی وې چمک دی وپړقېدی خشته مزېدار ویښتو در باندې دا خو ته ټول خړ پړې دا ولې وایي ستا نه چې څوک لاسنیوه کوي د هغه به همدالي ستا مرید شوی ما ستا چې څوک مرید شي د هغه به همدالي وایي ولې وی مخکې چې به څوک هم راتلل او ما ته به یې وکتل نو خلک به رانه یارېدل ټک به مې ورکو تا دا ټک نه منې کړی جمع دین ورته روزم ټک نه ورکوم یو ماشوم له ته راکوي بل لا کوي څوک مې په تختې د سکول وایي هیله د وړو د لوبو شم ستا چې څوک مرید کېږي د هغه به همدالي تا راته وایي چې ټک مه ورکوه پیر صاحب ورته ویل صاحبداره ما خو د ټک نه منې کړی د پرش نه خو مې نه منې کړی پرش خو کوه که نه نو زم د والو نه منې کوم د پرش نه هم نه منې کوم پرش به کوې ګورې دا قمقل بوټی که پرش نه کوې بیا راته رانیږدېږي نو پرش پکې او وال مه کوه ښځه به د خاوند وروڼو دا خیال ساتي د دواړو جهانو سردار مبارک ته صحابه وایي یو ځل رسول الله مبارک له اوښ راغی په دې ځمکه باندې ورته سر کېښود صحابه ورته وایي تسجد لک البهایم د الله رسوله د بهایم هم درته سجدې کوي دا اون هم درته سجدې کوي سره د دې نه چې دا مکلف نه دي مونږ خو مکلف یو مونږ درته ولې سجده ونه کړو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته څه وایي وایي که بغیر د الله نه بل چاته سجده جایز وه ما به ښځو ته حکم کړی و چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجده وکړئ دومره د خاوند حق دی نو ښځه به وی نه خو هغه به د خپل خاوند د حق خیال ساتي دا به نفلي روژه بغیر د خاوند د اجازت نه نیسي د دواړو جهانو سردار مبارک سره صحابه کرام ناست په دې کې یو صحابي راله پاک پیغمبر مبارک ته وی ان زوجي صفوان ابن معطل یضربنی دا الله رسول زما خاوند صفوان ابن معطل خو ما وی او چې مونږ کوم نو په مانځه مې وی چې روژه نیسم نو په روژې مې وی روژه را باندې ماتوي یو شکایت یې بل هم د خاوند په سر وکړ صفوان ابن معطل په موقع ناست خو ښځې په رسول الله مبارک ډاډه وی صفوان ته رسول الله مبارک وی دا په مانځه ولې وی په روژه باندې ولې قارېږي په نفلي روژه وی د الله رسوله تا ته پته ده موږ ټوله ورځ په ټو کې کارو کو بخورې کوو ماسخوتن ناوخته کور ته راشو نو چې دا په مانځو درېږي یو رکعت کې دو صورته وی او چې په یو رکعت کې د صورت بقره هم وی او ورپسې آل عمران هم وی او په دویم رکعت کې هم دوه وی نو خاوند به څومره ساتي ساري نو د الله رسوله بعضې وخت کې زما حاجت پیښ شي او دا په یو رکعت کې دو صورتونه وی پاک پیغمبر مبارک ورته څه وایي وایي که ښځه یو صورت په مانځه کې وي نو دا ورله کافي دی ځکه خاوند حاجت دی هغه به څه کوي او وایي د الله رسوله دا نفلي روژې ډېرې نیسي نو چې په نفلي روژو شروع کړي نو سم ورپسې شروع کړي او زما بعضې وخت کې د ورځې حاجت راشي نو زه خو ځوان زلمې سړی یم صبر نشم کولی نو ځکه دې ته قارېږم پاک پیغمبر مبارک ورته وایي لا تصوم امرأة الا باذن زوج ښځه به روژه نفلي نه نیسي مګر په اجازت د خاوند نو دا به ښځه د سړو خبرې نه وکړه چې ښځو سره به ګزاره کوي خو ښځې دا به د خاوندانو د حق خیال ساتي نو چې ښځې د خاوند د حق خیال وسات نو نظام به برابري د خاوند د اجازت نه بغیر به ښځه د کور نه بار نوځي موټروی بني چې په کومه لاړه په هغې لاړه بعضې وخت کې ښځی نو ماشومان ته وایي شه پلار هم صحیح کوې که نه چینچی ته ختلی دی که نه بیبې لا خو ولاړ دی چا سره په ګپ دی نو چې بیا ماشوم راشي ورشه صحیح یې کې هغه پلار هم که نه بیبې لا ولاړ دی په ګپ دی خو چې ورته وایي وخت بابا چینچی ته پلار یې په یو لاړ د ماشوم او مور موټروی په بله باندې لاړ د ځان نه به موټروی نه جوړوي چې په کومه باندې لاړ او په هغې لاړه نه دا به د خاوند د حیا او د عزت خیال ساتي دا د خاوند جامه ده په دې باندې خاوند پټ دی د هغه به خیال ساتي د خاوند د اجازت نه به بغیر کور نه بار ته نوځي